بسم الله الرحمن الرحیم. مازدیګر د ټولو په خیر، سلامونه او نیکې هیلې. ټول ستړي مه شئ. جلال صاحب لطف وکړه، متخصص یا کارپوه هېڅ شی نه یم، زده کوونکی یم او دې انسان غونډو ته همدې دپاره راځم چې دوستانو سره یو چانس پیدا شي چې مباحثه وکړو، زده کړه وکړو. نو هغه څه باندې چې غږېږم هغه کې ادعا دا نه ده چې زه تاسو ته څه وړاندې کوم، بلکې دومره خبره ده چې د بحث دپاره زمینه ایجادولو هڅه کوم. باقي خو به خبرې ټول سره مشترکه کوو. ټول د اډینس چې زه ګورم ماشاءالله ټول مانه تکړه خلک دي، باید زه دلته ناست یم ستاسې مقابل کې نه وای، خو بهرحال هغه د غونډې فارمیټ مطابق مجبور یم چې دلته کښېنم. د افغانستان سولې بحث او د هغې بهرني ابعادو باندې چې کله خبره کوو نو موږ او تاسې پخوا دلته که وګورو نو دوه لوبغاړي درلودل، مطرح لوبغاړي چې یو نړیواله کچه باندې او یو په سیمه ییزه کچه باندې، چې په نړیواله کچه باندې امریکا او په سیمه ییزه کچه باندې پاکستان بحث من کوو. اما د څه مودې نه بالخصوص تیرو دریو نه تر شپږو میاشتې چې تیریږي دا د لوبغاړو حیثیت او ماهیت او د دوی مانورونه کاملا تغییر یې کړی دی. اوس چې کله موږ د لوبغاړو بحث کوو نو پرایمري یا د لوړې کچې لوبغاړي او سیکنډري او د ټیټې کچې لوبغاړو ترمنځ ویشل کیږي. دویم بحث چې موږ په سوله باندې کوو د افغان سوله باندې، نو دوه کچو باندې بیا بحث مطرح کیږي چې یو ماکرو لیول یا لوړه کچه ده او یو مایکرو لیول یا هغه ټیټې کچې باندې بحث دی. نو زما د خبرو هغه ټول محور یا بحث به هم په همدغه ترتیب باندې وي. کله چې موږ د نړیوالو لوبغاړو بحث کوو اوس دپاره مطرح لوبغاړي نړیوال چې دي امریکا، چین او د روس بحث ډیر مطرح دی. جالبه خبره دا ده چې امریکا زموږ د معادلې، زموږ د دې شخړې او د کشالې طرف دی. تیرو 40 کالونو نه طرف پاتې شوی، واقع شوی. لیکن جالبه خبره دا ده چې تیر 1.5 کال یا 2 کاله کېږي چې اوس یې ځان نه منځګړی جوړ کړی، میډیشن کوي، منځګړیتوب کوي، کوشش کوي چې ځان جرګمار ثابت کړي. نو په دې دواړو رولونو باندې هم او په دې دوو لوبو باندې چې دوی کوي. راځو په لویه کې د دې دریو غټو لوبغاړو بحث مطرح کوو. که تاسو وګورئ چین د افغانستان په مسله کې تیرو که 18 کاله راواخلو نو په دې کې تقریبا 14 کاله یا 15 کاله تر ډېره حده پورې کوشش کوو چې ځان بېطرفه وښیي او ډېره مداخله ونه کړي، سره له دې چې ډېر رول یې لوبولی شو، ډېره مرسته یې کولی شو، ډېر کار یې کولی شو او په سیمه کې اړتیا هم درلودله چې موږ ته اړتیا درلوده چې دلته یو باثباته افغانستان د دوی په ګټه و. لیکن دوی ځان بېطرفه په دې نیولی و چې دوی پوهېدل چې که دوی مسله کې ښکیل او دخیل شي نو بیا یې مسؤلیتونه لوړېږي او دوی نه غوښتل چې دلته مسؤلیت واخلي او تمرکز یې په خپلو هغه اقتصادي برنامو باندې درلود. د ټرمپ راتلو نه وروسته او بالخصوص تیر 2 کاله او بیا په تیرو 2 کالو کې تیر 12 میاشتې او بیا که بیخي رالنډ کړو د کوویډ په جریان کې د چین او د امریکې دغه تقابل بیخي ژور شوی دی چې د دې په افغان سوله باندې ډېر ژورې اغېزې دي. د دوی د تقابل بحثونه که موږ مطرح کوو د چین او د امریکې چې کوم سوداګرۍ اړیکې وي او د کوم تړون په بنا باندې و که تاسې وګورئ هغه د ټریډ وار یا د سوداګرۍ جګړه پیل شوه او هغه تقریبا ټرمپ چین مجبوره کړه چې غاړه ورته کیږدي او د امریکې شرایط ومني. چین فکر کوو چې دا به تر همدې حده پورې محدود پاتې شي، محدوده پاتې نه شو او دا قصه لا پسې وغځېدله. په پاکستان باندې فشارونه، د سویلي اسیا دپاره د جګړې ستراتیژي د ټرمپ، دا ټول هغه مانورونه وو چې دا پیغامونه لیږدول چې چین د امریکې دلته غیر عادي چې دي اوږدمهاله پاتې کېدو او غټې برنامې دي او دلته پاتې کېږي چې دا چین یې اړ کړه چې دی هم خپل اقدامات شروع کړي. بله خوا چین په مقابل کې د امریکا نور دریځونه هم د یادونو وړ دي. تاسې به د ساوت چاینا سی یا د سویلي چینایي سیند بحثونه به حتما په جریان کې هستئ. دلته تقریبا د 200 متر مربع په 200 کیلومتره مربع ساحه ده چې په دې باندې چین ادعا لري چې دا زما واکمني ده او دلته واړه واړه ټاپوګان دي، 9 یو حلقه ده یا 9 سرکل ده چې دا ادعا لري چې دا زما ده او
دلته د شرقي سویلي اسیا هیوادونه چې دي هغوی دا لري چې نه دا زموږ خاوره ده زموږ مالکیت دی چې دا هغه ساحه ده چې د کال 4 غالبا که 15 ټریلیونه ډالرو تجارت په دغه لاره باندې کیږي په دې کې د ویتنام هم ادعا شته مالیزیا ادعا لري انډونیزیا ادعا لري فلیپین ادعا لري چې دا زموږ دي او په دې باندې د ډېرو کلونو نه تقریبا 40-50 کالو نه چین مانورونه کوي خو اوس چې کله نه پیاوړی شوی دی هلته مصنوعي ټاپوګان هم جوړ کړي دي او دا ځای مکمل تر خپل کنټرول لاندې راوستی نظامي بیسونه یې جوړ کړي دي امریکې د دې په مقابل کې دریځونه نیول وخت ناوخت خو داسې هغه ځان سره بونګېدل چې موږ او تاسې ورته وایو ډېر قاطع دریځ نه وړاندې کوو تېره اونۍ پامپیو په دې باندې دقیق خپل دریځ اعلان کړ چې موږ د 9 ډاش سرکل یا کرخه چې ده دا در سره موږ نه منو دا ستا خاوره نه ده دا متنازع ده په دې کې ویتنامیان د سره برخه لري په دې کې تاسو سره دا نور هیوادونه د دې منطقې چې دي دا در سره برخه لري نو دا یو دریځ چې کاملا دوی متقابل وکړو یو بل سره په جګړیز حالت کې اوس قرار لري چې دا د دې معنا لري چې چین او امریکا یو بل سره مخامخ ښیل شوي دي دا یوه برخه بحث دی چې هلته بیا په امریکا ولې د ټینګار کوي ولې چې هلته د سټریټ اف ملکه کنټرول غواړي چې دی د انډونیشیا او ملیشیا او دې هیوادونو سره اوسیږي او دلته چین کنټرول شي بله خوا که تاسې وګورئ د تېرې 3 ورځې اوازه ده چې د ایران او د چین یو تړون امضا کړ او د پامپیو دریځ هم چې د شرقي سویلي اسیا په اړه باندې دغه د اوبو د ساوث چاینا سی په اړه باندې د هغې په مقابل کې دوی د ایران سره یو تړون امضا کوي چې د 15 کالو دپاره هغه هېواد سره چې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي او هلته باید کار ونه شي هغوی سره 15 کلن تړون امضا کوي چې دا کاملا د امریکې سره تقابل دی د امریکې چې کوم بندیزونه یا کومه دښمني چې ده د هغې په مقابل کې دوی چینایان خپل ټټر وړاندې کوي چې موږ دغه دښمني په خپله غاړه اخلو د دې په مقابل کې ودرېږو دلته د چین بل معنا وردا دی چې په منځني ختیځ کې چین اوسه پورې د پښو ایښودو ځای نه لري امریکایان لري د اسرائیل په مرسته هم لري او خپله مستقیما په عراق کې مستقیم مداخله کړې ده په یمن کې ښکیل دی سعودي اختیار کې دی کویت کې شتون لري سوریه کې مات شو روسان چې دي هلته شتون لري پخوا په عراق کې دوی د پښو ایښودو ځای درلود خو اوس کاملا په سوریه د دوی په واک کې ده لیکن چین په منځني ختیځ کې هېڅ شی نه لري په افریقا کې ډېرې غزونې کړي دلته څه نه لري ایران ته د راتګ سره دوی هم خپل هغه انټنشنز خپله اراده څرګندوي چې موږ په دې منطقه کې هم غواړو چې نوره سرمایه ګزاري او پانګونه وکړو مخته لاړ شو پخوا مو دلته مداخله نه کوله د دې نه وروسته مداخله کوو نو دا دوه هغه جیو ستراتیژیک اقدامات چې دي دا کاملا امریکا ننګونه ده بله خوا د ایران سره ملګرتیا د ایران د چابهار د پروژې نه د هندوستان ویستل البته اوس به د یوې برخې نه ایستلی دی لیکن 15 کالو سرمایه ګزاري دا په دې معنی چې هند رخصت کړ هندوستان بله خواته د امریکې حلیف او ملګری دی چین ډېر کوشش وکړ تېرو 3 کلونو کې چې هند که کم از کم ملګری کوي نه نو نیوټرلایز یې کړي په منځګړتوب یې واړوي بېطرفۍ ته سوق کړي لکه 50 او 60 او 80 لسیزه کې چې کله دوی د سړې جګړې دوره وه نو هند کوشش کوو چې بېطرفه پاتې شي که ستاسې په یاد وي په ووهان کې شي جین پینګ 2 په 2 یو مجلس د هندوستان ولسمشر سره صدر اعظم سره وکړه مودي سره 2 په 2 حتی سکرتران پکې نه وو ښودلې غوښتل چې د امریکې ته وښیي چې موږ کوشش کوو چې دلته سیمه ییزه دوستي او همکاري را پیدا کړو خپلو کې سره په ګډه باندې کار وکړو او ډېره زیاته توقع دا کېده د چین د سفیر د هغه وخت بیانیې که تاسې واورئ نو په هند کې په دلي کې د چین سفیر وویلې چې موږ BRI کوشش کوو بیلټ اینډ روډ انیشیټیو یو سړک یوه کرښه چې دا خپور کړو او هند هم په دې کې راتاو کړو یو څه د خیالي غوندې خبره وولې چې د کشمیر بحث وروسته مطرح کوو که هغه ته وکتل شي امکان نه درلود لیکن دا چین ډېر کوشش وکړ هغې هم نتیجه ورنه کړه نو د هند سره دا اوس د دوی د مخامخ تقابل یا ټکر چې و په سرحدي سیمو باندې په کشمیر کې دې هم یو اندازه دوی دې باندې وپوهول چې چین هندوستان حاضر نه دی چې چین سره په لار لاړ شي او هغه د امریکې سره چې کوم ستراتیژیک تړونونه کړي دي په هغې کې مخ ته ځي دا تقابلونه چې کله موږ ګورو د دې نه دا ثابتېږي چې چین اوس ملا تړلې ده چې کاملا میدان ته راووځي او مخامخ تقابل وکړي او چې کله دی تقابل کوي نو د دوی هیله او غوښتنه دا ده چې
امریکا باید د دې سیمې نه کاملا ووځي، هم د دوی نظامی وتل وي هم غیر نظامی وتل. غیر نظامی وتل ډیپلوماټیک رول د دوی کمزوری شي، د دوی استخباراتي رول کمزوری شي، او که نه کېږي نو د انسرکلمنټ پروسه دوی باید پراخه کړي. ایران سره خپلې لاس یې غځولی، د روسیې سره مسکو سره اړیکې پراخوي، پاکستان سره طبعا بیارای لري، هند سره ټکر ته ورځي. دا په دې معنی چې امریکا باید د دې ځای نه حتما دې ته مجبور کړي. او د دوی غټه ویره د دې نه دا ده چې په منځ مهال کې، حتی اوږد مهال کې نه، په منځ مهال کې ویره دا ده چې امریکا کېدای شي دلته د نان سټیټ اکټرز یا غیر رسمي ډلو په مرسته باندې چې په دې ځای کې کافي تجربه هم امریکا لري، د شینجیانګ کومه برنامه چې د دوی ده چې د خپله شرقي غربي غواړي چې دوی ډیولپ کړي، پر پراختیا ورکړي، او دغه منطقې نه د یوغوریانو دا کم خطر سره دوی مخامخ دي، بیلتون پال دا کمزوري کړي، دغه ساحه هم پراخه کړي، د انډسټریالایزیشن پکې وکړي، کارخانې پکې جوړې کړي، او بیا د ګوادر له لارې خپل د تجارت ته لا پسې وده ورکړي. دا ویره سره شته. تاسې به په یاد په بدخشان کې دوی غوښتل چې یو نظامي مرکز جوړ کړي، د افغانستان حکومت ته د دې ټول مصارف منلي وو، امریکایانو د مخه ډب کړه او دې کار ته اجازه ورنه کړه چې دا وشي. نو دوی په دې باندې پوهېږي چې دلته یو خطر شته دی، او که تر څو امریکا دلته وي موږ سره تقابل کوي. سرچپه که تاسې وګورئ، د خلیلزاد وروستی سفر چې و په دې کې که په سوله باندې بحث و، نو نیم بحث د اقتصادي بحثونو، اقتصادي مسایلو، ټینګار یې په اقتصاد باندې و. په دې باندې ما بي بي سي ته یو مقاله هم لیکلې وه، په هغې کې موږ اکثر اوقات د جګړې او سولې کې دومره ښکېل شو چې د نورو اړخونو ته متوجه نه کړو. دا وارې د ده بحث چې کوم اقتصادي بحث ډېر پراخ او ژور و. په هغې کې د ټینګار دا و چې د مرکزي اسیا د هیوادونه وهڅوي چې دوی د روسیې سره تقابل وکړي، چین سره چې کومې بحثونه د پارټنرشپ او د اقتصادي ملګرتیا دي هغوی نه لږ راوګرځي، ورته دا قناعت ورکړي چې امریکا غواړي دلته سرمایه ګزاري وکړي. که دوستانو ته به معلومات وي، د C5+1 په نوم باندې دوی یو فورم لري، 15 استانونه چې دي دلته په مرکزي اسیا کې، ازبکستان او قزاقستان او تاجدار، 15 واړه استانونه چې دي، دوی سره په ګډه باندې دلته یو فورم امریکې جوړ کړی دی C5+1 په نوم باندې. او دا C5+1 د 2001 یا 2002 کې چې جوړ شوی، د دې اساسي او هغه بنیادي موخه دا وه چې دلته په هغه باندې کار وکړي، د دوی سره په امنیتي چارو باندې، او دوی سره مرسته وکړي چې د دا هیوادونه د توندلاریتوب او د راډیکلایزیشن او د ټروریستي کم فعالیتونه چې دي یا کم غیر مسؤله ډلې چې دي د هغوی فعالیتونو مخه درته ډب کوم. نو په امنیت په برخه کې ډېره همکاري وه. دا ورې چې خلیلزاد راغلی و، ډېر بحث یې په اقتصادي مسایلو، په پروژو باندې و. په افغانستان کې په داخل کې د قطر سره چې کوم بحث و، هلته هم ټینګار په دې باندې و چې په افغانستان کې که راتلونکي کې موږ د خپل طبي حکومت درلود، داسې حکومت، همکار حکومت مو درلود، نو موږ به دلته په شریکه باندې د نورو همکارو هیوادونو سره دلته موږ اقتصادي پروژې تطبیقوو چې همکار هیوادونه د C5 یا 15 استانونه چې موږ تاسې لرو په خپل ګاونډ کې د دوی نه 2019 نه 2023 یا 15 غالبا شپږ کالو یو ستراتیژیک پلان دی د C5+1 یا د مرکزي اسیا هیوادونو لپاره د امریکې د وزارت خارجې. دا پلان 4 یا 15 ستراتیژیک موخې لري یا هغه پالیسي پرنسپلز چې ورته وایي. په هغې کې یو ټینګار دا دی چې د دوی د ازادۍ، بشپړه ازادۍ، سوورنټي ان انډیپنډنس، هغه اوله جمله یې دا ده چې د دوی د بشپړې ازادۍ دپاره به موږ دوی هیوادونو سره، استانونو سره مرسته کوو. په دې معنا چې دوی به د کمونیست د مسکو یا د روسیې د اغېز نه خلاصو. 2 یا 3 یا 4 نقطې نورې چې دي، هغوی ټینګار په دې باندې دی چې دا هیوادونه باید افغانستان سره د ثبات او د ټیکاو دپاره مرسته وکړي، په افغانستان په سیمه کې د امنیتي چارو لپاره مرسته وکړي، او ډیموکراسي او هیومن رایټس، بشري حقوقونو بحث پکې مطرح دی. هلته هم که موږ ګورو بحث د تقابل دی، هغه تقابل د روسیې سره دی. په عین حال کې که تاسې د چین برنامې وګورئ، هغه هیوادونه چې د مسکو سره په دې کرښه باندې پراته دي، قزاقستان کې 2.5-3 کاله مخکې ځمکې اخیستې دي د پراختیایي برنامو دپاره، چې د هغې په مقابل کې پراختیا په قزاقستان کې، په الماتا او په دې نورو ښارونو کې مظاهرې وشولې، او په دغه مظاهرو کې هم بحث دا و چې دې کې د امریکې لاس و، دا خلک یې هڅولي وو چې دوی په مقابل کې ودرېږي. دا یو اړخ دی چې زموږ ستاسې په سوله باندې به ژور اغېز لري.
امریکا باندې به ټینګار دا وي چې دلته نه بشپړ ووځي. بیرته راځو د مسکو بحث ته. که د چین باندې لږ بحث نور وکړو، که تاسې وګورئ د بي آر آی پروژې چې دي، بیلټ اینډ روډ انیشیټیو پاکستان کې چې دوی د کشمیر له لارې راځي، هغه ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي او هلته هم مشکلات ایجاد دي. او که آن د ریکارډ نه آف د ریکارډ هغه کم چې څېړونکي دي او کم چې شنونکي دي هغوی په دې نظر دي چې د بي آر آی ته خنډونه چې ایجادېږي، بیلټ اینډ روډ انیشیټیو ته یو سړک یوه کرښه، هغې ته هم ستونزې چې دي د پاکستان د نظام له داخل نه، دا د باندې نه هغه هیوادونه دي چې نه غواړي چې دا بیلټ اینډ روډ انیشیټیو نتیجه ورکړي، کامیابه شي، نو هلته هم مداخله د امریکې ده چې دا بیا هم چین ته دا پیغام ورکوي چې ته کوم ارمان لري د 2050 کال، نو هلته هغې مخنیوي دپاره موږ راغلي وو. زه تېرو 2 کلونو کې 2 وارې اروپا ته لاړم. یو وارې د اروپایي ټولنې د پارلمنټیرین سره مې ناستې درلودې. تېر کال غالبا اکتوبر او نومبر کې جرمني ته تللی وم. دلته د پالیسي میکرانو سره چې کوم بحثونه مطرح وو، هغې کې هم ډېر بحث دا و چې چین د استعمار په نوې بڼه باندې د هیوادونو نه خاورې نیسي او دوی غزونې کوي او موږ د دې خلاف یو، دا د حقوق بشر او د انساني ازادۍ او دا بحثونه چې دوی کومه ایجنډا ده، نو دغه هیوادونه هم دغه تشویش لري. دا یو ټکر، دغه یو ویره شته دی. پرون بل پرون که ستاسې به حتما خبرونه کې به مو اورېدلي وي، 3 میاشتې مخکې انګلستان پس له ډېرې چنهبازیو چې امریکې سره درلودل، دا د 5G نیټورک د انټرنیټ چې دوی خپروي، نو دا تړون د هواوې سره کړی و. هواوې د چین تر ټولو غټه ټیلیکمیونیکیشن او د آی سی ټي په برخه کې کمپنۍ ده. زه خو په دې شیانو ډېر نه پوهېږم، خو څومره چې استعمالوو په هغه حده پورې خبره پرې کوو. دا قرارداد دوی انګلستان سره وکړو. امریکا په دې باندې جدي خواشینې وه، دا د دې خلاف وه چې ولې چې کله چې دی ستا د انټرنیټ د شبکې هغه ټول سیسټم او سټرکچر د ده په لاس کې، نو ستا د اطلاعاتي خوندیتوب هغه کوم بحث چې دی هغه مطرح کېږي او انګلستان کاملا د دوی په واک او اختیار کې ولیږي. د دې نه مخکې 100 کاله مخکې چې کله چین ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک AIIB چې ورته وایي دا یې جوړوو، نو په دې کې انګلستان باندې خورا ډېر فشار امریکې راوسته چې په دې کې ګډون ونه کړي، ملګرتیا ورسره ونه کړي او دې پروژې سره لاس یو نه کړي او بخښئ د بانک پانګونه ونه کړي. لیکن هغه چینایان حاضر، هغه انګلستان حاضر شو، هغه پانګونه یې وکړه. هلته هم امریکا خفه وه. اوس چې کله 5G قرارداد یې وکړ، نو ټرمپ CIA دا ډېر فوق العاده خفه و په دې خبره باندې. پرون نه بل پرون دا قرارداد لغوه کړ انګلستان، یعنی انګلستان باندې دومره فشار وارد کړل شو چې هغه دې ته حاضر شو. دا یې وارې بیا چین ته یو پیغام و چې نور نو تقابل بحث کوو. هغه نرمه جګړه چې ده سافت وار نور ودرو او مخامخ تقابل کوو، که هغه د تجارت په میدان کې وي، که هغه د غزونو په میدان کې وي، او که هغه د اغیز او د سیاسي او جغرافیایي مسایلو کې وي. دا د چین بحث شو. راځو روسیې ته. روسیه خو موږ تاسې وینو چې تېرو 2 میاشتو نه خو بالخصوص په مطبوعاتو کې زرګري جګړه روانه ده. لاوروف وایي، کابلوف وایي چې تاسې د قندهار نه د هیروینو او د کوکنارو د دې تجارت کې ښکېل یاستئ او تاسې د دې هیروینو تجارت دلته نه کوئ. بیرته دی ورته وایي چې سمت شمال کې ناامني تا پیدا کړې، سلاته ورکوئ. نیکولسن مقاله به تاسې لوستي. نیکولسن وایي چې دوی ته هغه پرمختللې سلاوې ورکړې وې چې دا د زرې کم د دوی چې زرهي تاسیسات دي په هغې کې یعنی چاود کولی شي، هغې نه تېرېدی شي، هغه سلای ورکړي. د شپې عینکې هغه نایټ ګاګلس چې ورته وایي هغه یې ورته ورکړي دي. بیرته دوی روسان همدا ټینګار کوي چې تاسې په افغانستان کې ناکامه یاستئ او په مسؤلانه توګه باید د دې نه ووځئ. بیرته روسان دا تشویش لري چې د افغانستان د خاورې نه د توندلاریتوب کومه څپه چې راپورته کېږي، دا خطر روسیې ته کاملا مسکو ته بالخصوص پیښ دی او د دې نه جدي ویره لري. د داعش بحثونه که ستاسې په یاد وي، نو روسانو ویلې چې دا یو پروژه ده، دا یو طبیعي یو شی نه دی. په راتلونکي کې هم دوی دا تشویش لري چې که امریکایان دلته پاتې کېږي، نو داسې مانورونه به کېږي، دلته به داسې لوبې کېږي چې ممکن د دوی هغه کمې ملي ګټې چې دي هغوی ته به خطر پیښوي. دا یو اړخ دی. بل اړخ که تاسې وګورئ د 2001-2002 کال نه را په دې خوا کله نه چې امریکا سیمې ته راغلې ده، نو دلته ډېر تمرکز په دې باندې دی چې دغه 15 ستانه چې دي دا د روس د انحصار نه خلاص کړي او هغه بشپړ ازادي چې ما مخکې ویلې چې د 2019 نه 2023 یا 25 پورې د دوی کومه ستراتیژي ته C5+1 دپاره ده،
په دې کې ټول ټینګار په دې دی چې دوی د روسیې د انحصار نه راخلاص کړي او د انحصار نه راخلاصولو نه ټول جدي بحث چې دی هغه د انرژۍ په برخه کې دی. زما یادېږي چې هیلري کلینټن کوم ځای کې ویلي و، ما ډېر کوشش کوم دې وینا دپاره هغه ریفرنس پیدا کړم خو ما پیدا نه کړی شو، چې هغه ویلي و چې موږ غواړو چې مرکزي اسیا هیوادونه چې اوس یې مخه مسکو ته ده او شایې سویلي اسیا ته ده، دا راتاو کړي دا مخې شایې مسکو ته شي او مخې چې ده هغه سویلي اسیا ته واوړي او د سویلي اسیا په اقتصاد کې موږ دوی ورګډ کړو. که د خپل افغانستان په سارک کې د ګډون بحث کوو، هلته هم یو بحث دا مطرح دی چې دا د روسیې د امریکې یو کوشش و چې افغانستان په طبیعي توګه باندې د منځني اسیا هیواد دی، لیکن په یو زور سره دا سویلي اسیا پورې همدې دپاره وتړه چې دوی دا د منځني اسیا سنټرل ایشیا دا کوم انفلوئنس دا راکم کړي پسې. روسیه نه غواړي چې مرکزي اسیا یې له ګوتو وځي په څو دلیلونو سره. لومړی بحث خو دا دی چې دا د دوی امنیتي کمربند دی. د دوی د تاریخ په اوږدو کې که تاسې وګورئ نو د روسیې فارن پالیسي چې ده د هغې یو غټ اړخ دا او ما یو چېرته لوستي و ټرایکا لفظ استعمال کړی و چې په دریو بنسټونو باندې د روسیې باندنۍ پالیسي ولاړه وي، البته د دفاع په برخه کې د هغه وخت چې دا ټریډیشنل جګړې وې اوس نه. هغوی کوشش دا کوي چې هر ځای کې ځان ته داسې بلاکونه رامنځته کړي چې دوی ته بفر زون ایجاد کړي، کم خطرونه چې دي د هغې په مخ کې داسې هیوادونه خپل ملګري کړي چې هغه خنډ پېښ کړي. دوی سره ویره دا ده که دا سنټرل ایشیا ترې نه لاړه شي نو د دوی د بفر زون چې د افغانستان سره دی، دا کومه تشه چې ده، دا کوم د دوی دفاعي احاطوي دیوال چې دی دا له منځه ځي. دویم اساسي بحث دا دی چې د روسیې په نړۍ کې چې کومه یا په سیمه کې حد اقل د انرژۍ کم انحصار چې دی یا د انرژۍ په برخه کې چې دوی کم هغه هژموني لري هغه له لاسه وځي او د دوی هغه کم تکل چې دی چې یو وارې بیا په نړیواله کچه باندې روسیه مطرح شي، نو هغې ته هم دا خطر پیښیږي او دوی نه غواړي چې دغه څه هم له لاسه ورکړي. مخکې مې د امنیت خبره وکړل، هغه هم یو بحث مطرح و. بله خوا که تاسې وګورئ روسیه د کریمیا د نیولو نه وروسته د یوکرین سره مخامخ جګړې نه وروسته یو وارې بیا د خطر زنګ نړۍ ته وغږو. هغه دا و چې هغه وختونه لا هم نه دي تللي چې هیوادونه دې لاړ شي او جغرافیې دې ونیسي. اوس هم د جغرافیو نیولو هغه کم پراکټس چې دی شته دی او موږ یې کوو. زه چې کله جرمني کې هم تیر کال نو د انګلا میرکل د دفتر د سویلي اسیا د چارو مشر سره چې ما ولیدل یا نظامي او دوه درې پالیسي میکران چې په دفتر کې کار کوي هغوی سره چې ما خبرې وکړې نو زموږ بحث په افغانستان باندې متمرکز و، لیکن د دې خلکو ټول بحث په روسیه باندې متمرکز و. دوی سخت تشویش کې دي، ویره کې دي او هغوی په دې فکر دي چې که کریمیا نیولی شي نو دا نور بیلاروس او دا نور ملکونه شرقي اسیا کې ولې نشي نیولی، حتما پرې راځي را منډه پرې کوي. په جورجیا باندې چې کومې حملې وشوې خاوره ترې ونیول شوه. اوس روسان هم که تاسې په یاد 2001 کال کې روسانو مکمل ملاتړ وکړ په سیکیورټي کاونسل کې د امریکې په سیمې ته د راتګ، لیکن وروسته دوی ولیدل چې امریکا پر ځای د دې چې هغه کوم هدف یاد کړی و د هغې نه اخوا ته منډې وهي او اوس دا د سوداګرۍ بحثونه چې مطرح شوي دي دا چې C5+1 ملکونو کې دا C5 ملکونو کې چې دوی مداخلې کوي دا د C5+1 فورم یې را ایجاد کړ. دا مسایل چې موږ ګورو زرګونه محصلین چې سنټرل ایشیا نه یوړل خپلو پوهنتونونو ته هلته درسونه او تعلیمونه دا سرمایه ګزاریانې په دې باندې روس الرټ شو چې که چیرته په افغانستان کې حتی سوله هم کیږي که هغه سوله چې زما په خوښه ونه اوسیږي چې د ده خوښه همدا ده چې روسیه مکمل د دې نه تخلیه وکړي، مرکزي اسیا نه لاس واخلي، په دې منطقه کې مداخله ونه کړي، حتی تمه لري چې سوریې نه دوی لاس واخلي، د عراق نه لاس واخلي. تر څو پورې چې دا غوښتنې مطرح وي او تر څو پورې چې دا غوښتنې ځای ته نه وي رسېدلي په افغانستان کې داسې یو حکومت نه راغلی چې هغه راډیکال نه وي، هغه د روسیانو په خوښه باندې نه وي، مسکو هغې سره آرام ونه اوسیږي او د ارامش احساس ونه کړي، دوی به هغه سولې ته اجازه ورنه کړي. همدا لامل دوی د طالبانو سره اړیکې او طالبانو ته سټیج ورکول، په مسکو کې غونډې جوړول، سیاسیونو ورباندې سرمایه ګزاري په افغانستان کې تر څو دوی بوزي. اول ته دوی ته دغه طالبانو هغه کم سټیج چې دوی ورکړی هغې ته دومره پرسټیج ورکړي چې د افغانستان حکومت سویه پې ټیټه کړي. که ستاسې په یاد وي د ولسمشر د لوړې نه وروسته هم مسکو د افغانستان حکومت ته د کابل اداره خطاب وکړ. دا ټول بحث همدې پورې مطرح دی چې دوی هم اوس فعاله شوي دي د افغانستان په مسله کې. کله چې دغه درې غټ لوبغاړي موږ وینو نو د درې واړو ګټې په افغانستان کې متضاد دي، په سیمه کې متضاد دي. تاسې یو بل شی ګورئ چې روسان او چینایان تر ډېره حده پورې موافق دي
په د سیمې د سیاست او مسایلو په اړه. البته دغه موافقیت تر ډیره حده پورې متمرکزه ده د امریکې په مخالفت کې، ولې چې کله د امریکې بحث وځي بیا به په دې سیمه کې د چین او د روس یو سیالي شروع کیږي. چین غواړي چې یورویشیا سیمې ته لاړ شي، سنټرل ایشیا د انرژي ذخایرو نه استفاده وکړي، دا ځان سره راګډ کړي. ګیس پایپلاین چې کوم تیر شوی دی دا اوس ګاز انتقالیږي، او د روسیې د کومه هژموني چې ده په دې سیمه کې د انرژي په برخه کې هغه د ایران سره دا کوم تړون وکړ هغه به پسې لا کمزوری کوي. دوی هم دلته خپل ټکر کې دي، یعنی درې واړه په سیمه کې په ګټو په ټکر کې قرار لري. د بحث افغانستان ځکه دی چې د دې ځینه د دې لوبې د دریو لوبغاړو غټ بحث چې کله موږ مطرح کوو نو یوې دلته مرکزیت لري او ویره دا ده چې که چیرې دوی سولې تړون مو هم کړي د دوی د دې ځینه تګ بحث مطرح دی ځي که نه ځي. اوس څه پیښیدی شي؟ کیدای شي موږ سولې ته ورسیږو، حتی بین الافغاني سوله نتیجه ورکړي، لیکن د دې ضمانت نشته چې کومې جنګي ډلې دي چې په هر فارمیټ سره جوړ راغلل، موقت حکومت باندې جوړ راغلل، په همدې حکومت را ګډ شو، ترانزیشنل یا هغه بله اداره جوړه شوله، د دې ضمانت نشته چې ټول جنګیالي به راځي او دلته به د سولې برخه ګرځېږي. د دې څوک ضمانت نشي کولی. غالبا پرون کابل پرون واشنګټن پوسټ مقاله هم وه. موږ تاسې د دې وطن اوسېدونکي یو، راته تجربه د واشنګټن پوسټ ضرور هم نه ده چې راته ووایي. ډېر جنګیالي په دې نظر دي چې په کابل کې به موږ تر هغې پورې به جنګېږو چې په کابل کې موږ سپین بیرغونه ولګوو، اسلامي نظام او هغه کوم آیډیال هغه اټوپین رژیم یا نظام چې ورته وایي د هغې توقع لري. ښه، که دا سل په سله نه راځي، امریکایان اوزي اما دلته اقتصادي برنامو برخه پاتې کیږي چې د خلیلزاد وروستۍ خبرې هم دا وي. دلته په دې معنا چې دا زموږ ګاونډیان آرامه نه کینی، او بالخصوص په داسې عصر کې موږ او تاسې د جګړو پنځم عصر کې قرار لرو. کوم دا نظامیان چې دي د 5th جنریشن وارفیر پاکستاني نظامیان ډېر مطرح کوي، او 5th جنریشن وارفیر چې غربیان ورته هایبرید وارفیر ورته وایي، د جګړو د پاره د بیلابیلو ابزارو نه کار اخیستل. د هغې نه په کار اخیستو د دې تمه شته دی که د سیمې دا هیوادونه غټ لوبغاړي چې دي د دوی توقعات به راورده نه شي او ځي ته ونه رسېږي، نو دا په دې معنا چې دلته به د دوی مداخلې دوام پیدا کوي. او کله چې باندنۍ مداخلې پیدا پاتې کېږي، بالخصوص هغه هیوادونو کې چې کورنۍ دوامداره جګړه تېره شوي، هلته ځان دپاره ملګري حلیفان او ملاتړي پیدا کول ډېر اسانه کار دی. نو دا یو خطر موږ ته پیښیږي. د درې واړو غټو هیوادونو ګټو یو ځای ته را رسېدل، یو اجماع پکې پیدا کېدل ډېره لرې ښکاري، ډېره ناممکنو ته نږدې ښکاري، ولې چې د دوی د ټکر یا تقابل دومره ژور دی چې مشکله ده په اسانه سره وشي. نو دا خو د دې درې غټو هیوادونو بحث شو. اوس راځو ضمني هیوادونه چې هغه که یو دریځ نه غږیږو نو هغه شاید د امریکې په سویه باندې لوبغاړی واوسیږي، او که نه که د امریکې نظامي او اقتصادي یعنې د چین امریکې او روس نظامي او اقتصادي حیثیت ته ګورو نو بیا ضمني لوبغاړی کېږي، هغه فیسیلیټیټر یا اسانچاری کېږي، هغه پاکستان دی. او د پاکستان خو موږ او تاسو ته ثابته ده چې د افغانستان په چارو کې د هغوی هغه کم د سټریټیجیک عمق بحث چې دی موږ او تاسو ټولو سره دا 30 کاله اوس معلومات لرو، او د دوی هغه کم نېشنل انټرسټ یا ملي ګټې چې دي هغه دومره ژورې دي چې هغه یوازې په هغه هیواد کې به راورده کېږي یا سرته رسېږي چې هغه د دغه بیکیارډ چې بولي، یا د دغه پنځمه صوبه چې هغه د غلام اسحاق خان په وخت کې بحث شوی و هغه موږ ګرځېږو، یا دې حالت ته رسېږو چې کم از کم کم تر کمه خپل هایډروپالیټکس او ریجنل فارن پالیسي، سیمه ییزه باندنۍ پالیسي، دا باید د دوی په خوښه باندې جوړه کړو، او هایډروپالیټکس د اوبو سیاست د دوی په خوښه مطرح وي. که د دوی په خوښه باندې مطرح نه وي، تاسو سره دوی نشي جوړېدی. په باثباته افغانستان بې ثباته پاکستان مساوات دي او سرچپی. دوی هم زه فکر کوم، زما تحلیل دا دی چې په بی آر آی باندې خپله د سیپاک پروژو باندې د کار سلو کول، فوق العاده سلو کول، کوم دوستان چې دلته محمدي صاحب ناست دی ډېر جریان کې دی، کم ملګري چې معلومات لري سیپاک باندې کار فوق العاده ودرېدلی دی او کمزوری شوی دی. دا په دې معنا نه دی چې پاکستان د چین نه لاس اخلي، هغه 80 میلیارده ډالر سرمایه ګزاري چې دا هغې نه تیریدی شي، په هیڅ صورت نه تیریږي. لیکن د دوی سیاسي مانورونه دي اوس دپاره امریکې ته دا قناعت ورکوي چې زه تا سره مرسته کوم چې هغه سوله راشي چې تی غواړې، خو په بدل کې زه هغه سوله غواړم چې زه غواړم. راځه خپلې ګټې سره
اجماع ته ورسو کنسنسس پې جوړ کړو او زه فکر کوم چې امریکا او پاکستان په دې برخه کې اجماع ته رسېدلي دي کنسنسس ته رسېدلي دي چې په افغانستان کې به داسې حکومت راځي چې امریکې سافت پاور ته به اجازه ورکړي چې د دې ځینې استفاده کړي کم نرم ځواک چې دی نرم ځواک بعض باندې ملګري خبر دي استخباراتي استفاده ده د خاورې نه هغه په نرم ځواک کې ډېر خلک نه هم راولي خو په پټه باندې چې استعمالوي او جغرافیه دې په خدمت کې وي نو کیدای شي چې نرم ځواک ورته ووایو او د ټریډ یا د سوداګرۍ مسایل دي اقتصادي مسایل دي تا ته به دا اجازه درکړو ته دلته دا کار وکړو نو هغه کې هم د پاکستان جیو اکنامک جیو سټراټیژیک ګټې شته دی که نه مرکزي اسیا ته د هغوی رسېدل او دا مسایل سرچپه امریکا سره دا توافق ته رسېدلی چې ته په کابل کې داسې یو حکومت باید واوسېږي چې زما په مقابل کې هوسټایل یا ما سره د تاوتریخوالی ونه لري ما سره تاوتریخوالی ونه لري زما خبرې تقریبا خلاصې دي پوه شوم ما سره تاوتریخوالی ونه لري دا هم داسې یو حالت دی چې که چیرې پاکستان د افغانستان په سټراټیژیکو مسایلو کې چې په هغې کې تر ټولو اساسي بحث د سولې دی په دې کې مخکښ واوسېږي نو دا په دې معنا باندې چې یو وارې بیا زموږ ملي مسایل یا ناشنل انټرست زموږ له واکه ووځي کله چې له واکه ووځي نو تر یو وخته پورې به موږ او تاسې خو د دې دپاره چې سوله راشي نیګیټیو پیس یا هغه منفي سولې بحث چې دی چې اوس دا جګړه ودرېږي ورور ختمه شي او موږ داسې یو حالت ته ورسېږو چې وکړی شو چې دا خپل هیواد مدیریت کو هغه حالت ته لاړ شو خو چې یو موده دا نیګیټیو پیس دوام پیدا کړي بیا طبیعي خبره ده چې دلته موږ مدني فعالان سیاسیون دا افراد به راجګېږي او دا بحث به مطرح کوي د ازادۍ د خودمختارۍ او د دې مسایلو بیا هم دلته ګډوډۍ ته زمینه مساعدېږي په ټوله کې په نړیواله لوبه کې متاسفانه د اوس دپاره موږ د افغانستان د اوسنی نظام او زموږ سټیټ زموږ حکومت تر ډېره حده پورې که موږ ګورو منزوي دی د امریکایانو په سر د افغانستان حکومت روسان ډېر خفه کړل پوره 18 کاله یې هېڅ نه مخه ورنه کړه چین سره یې هغه فعاله ډیپلوماسي ونه کړه تر څو چې یا به امریکایانو اجازه نه ورکوله کله داسې هم کېږي چې دی به غواړي هغه اجازه نه ورکوي مثلا ایران سره کرزي صاحب غوښتل چې ډېر ښکیل شي لیکن نژاد احمدي نژاد لوړه چې کله کوله دی مبارکۍ ته ور روانو کنډولیزا رایس ورته ویلې چې نه به ځي کنډولیزا رایس وه غالبا ده ورته ویلې چې نه به ځي نو کله کله داسې هم کېږي اوس موږ دا دوه غټ هیوادونه چې کولی شي چې د افغانستان حکومت ته لاس ورکړي په دې سخته کې او د بحران نه وتو کې مرسته وکړي هغه په موږ باور نه کوي امریکایان چې دي هغوی خو دا تیره لسیزه چې دا ډیپلوماسۍ کې نړیوال متخصصین دې ته ټرانزیکشنل ډیپلوماسۍ یا د معاملهګرۍ د ډیپلوماسۍ لسیزه ورته وایي تیره لسیزه چې وه هغه د بدلون د ډیپلوماسۍ لسیزه وه عرب سپرینګ او دا مسایلو په لاتینی امریکا کې مسایل راپورته شو حکومتونه بدل شو دا د ټرانزیکشنل ډیپلوماسۍ کې من قرار لرل د معاملهګري ده اوبو ګیلاس در کوم په بدل کې ته شربت راکړه شربت راکړې زه به جوس درکړم څه شي راکړې په هغې باندې به جوړامد کوو متاسفانه په ټرانزیکشنل ډیپلوماسۍ کې موږ ډېر په معامله کې ګټور نشو تمامېدی د امریکایي حکومت ته څومره چې ورته دا نور چې مخکې یاد کړل دا نور ورته تمامېږي نو بنا هغه هم د افغانستان حکومت سره په دې مسایلو کې همغږي نه لري زموږ موقف ډیر کمزوری دی د هیواد په توګه باندې صرف نظر د دې نه چې څوک په حکومت کې ناست دی څوک د مخالفینو په صفوفو کې ناست دی څوک په سیاسي اپوزیسیون کې ناست دی په مجموع کې زموږ د اوسنی پوزیشن د هیواد په توګه د ملت په توګه ډیر کمزوری دی او هغې یو غټ دلیل دا هم دی چې موږ ټولې ډلې چې دي که په حکومت کې دي که په اپوزیسیون کې دي که په نظامي اپوزیسیون کې دي ټولو ټینګار دا دی چې زه څنګه کېږم زما ډله څنګه کېږي ملي ګټو باندې اجماع ته رسېدلو په لور باندې موږ تحرک او کوشش نه کوو اسانه خبره نه ده لیکن ناممکناتو کې هم نه راځي او تر څو پورې چې موږ په حیث د ډلو دا توافق ونه کړو چې بالکل خپلو کې به اختلاف ساتو لیکن راځئ چې دغه غټه لوبه باندې سر خلاص کړو ما د چا نه واورېدل چې زما هغه تېره مقاله ډېر لږ به ځان صفته مه کوم په اخري جمله کې وایي چې زما هغه د بي بي سي مقاله په هغې کې ما د سیمه ییز جیو اقتصادي مسایل د افغانستان سولې پورې تړلي و بحث مې پرې کړی نو چا راته وویلې چې په بعضې حلقاتو کې ډېر بحث پرې شوی و ویلي و چې فکر پرې وکړئ نو ما ورته ویل زما غوندې عاجز ناپوهه او ناکاره سړي سر پرې خلاص شوی دی او ستا پرې اوسه پورې سر نه دی خلاص دا د افسوس ځای دی تاسې سیاسیون هستئ موږ عام خلک بیچاره ملنګان هسې ځان د شهرت دپاره لیکل کوو که نیولاکه خو څه شی مزدم وي چې موږ پرې پوهېږو تاسې پرې اوس فکر کوئ دا د افسوس ځای دی یو وخت یو مشر ویلي و چې کرزي صاحب امریکایانو ته ویلې چې هره لوبه چې په دې سیمه کې کوئ ویې کوئ خو حد اقل موږ خو پرې پوهې کوئ چې څه کوئ
نو ما هغه مشر ته ویلې چې د خدای مسلمانه د هیواد بسته هیواد مو په خدمت کې وو او تاسې په دې نه پوهېدئ چې امریکایان په دې سیمه کې څه لوبه کوي تاسې د امریکایانو نه پوښتنه کوله چې تاسې دلته څه کوئ جالبه ده او تا هم توقع هم درلوده چې هغه به یې درته ووایي نو مشر خو خیر ډیپلوماسي را سره وکړله لیکن هغه ورځې نه زه د افسوس حالت کې قرار لرم تر ننه پورې بد حالت کې قرار لرو جدي خطرناک حالت کې قرار لرو کوشش باید وشي چې خپلو کې ډایلاګ ته زمینه مساعده کړو او هغه خلک چې د غږ خاوندان دي د قلم خاوندان دي او په ستراتیژیکه کچه باندې غږ رسیږي هغوی په منسجمه بڼه باندې د فشار راوستلو هڅه وکړي کنې په خامارانو منځ کې ملنګان پراته یو ډېره مننه زه هم خپل په وار ټولو دوستانو ته سلام وړاندې کوم ډېر خوشحال یم چې تاسو ټول دلته وینم ډېرې هغه څیرې دلته وینم چې کله مې په تلویزیونو کې لیدل همداسې چې ښاغلي رحیم مشتاق وویلې نو زه هم کوم خاص عالم نه یم کوم دانشمند نه یم فقط ستاسو غوندې یو کس یم دا چې کله کله کوم څه شی لیکو کوم څه شی ژباړو په څه شي باندې کوم فکر کوو همدغه تاسو سره شریکوو بله هیڅ کوم برتري دلته شتون نه لري ښاغلي مشتاق یو څه وویلې چې په اخره کې به خپل صفت وکړم روسان یو متل لري وایي که سړی په ورځ کې یو ځلې خپل صفت ونه کړي نو هغه ورځ عبث تېره شوې ده نو دوی خو خپل صفت وکړو خو زه خو کوم خاص صفت نه لرم په هر حال فکر نه کوم د بلې خوا دوستانو مشتاق صاحب نام خدای دومره هرارخیز بحث تاسو ته وړاندې کړي چې ما ته داسې کوم خاص ځای پاتې نه دی شوی اصلا خو وظیفه داسې وه ټاکل شوې چې زه دی به د امریکا دغه جیوپولیټیک دلته مطرحوي او زه به د روسیې په اړه یو څه چې پوهېږم که نه همغه موږ تاسو فقط یو خو خیر دې نام خدای هم چین وښوروو هم روسیه هم امریکا او د کوچني هېوادونه چې مطرح هېوادونه دي البته خو په هر حال زه اوس نه پوهېږم چې څه رقم د بحث رقم خو راټول به یې کوم یو رقم ته خبره دې کې ده دوستانو چې بیا هم تکراروم چې زه ستاسو د یو نه زیات نه پوهېږم فقط هغه څه چې وایم هغه البته هغه زما لیدنه ده زما تحلیل دی زما برداشتونه دي او هغه زما رسمي دندې سره تړاو نه لري په هر حال خبره دې کې ده چې اصلا راځئ داسې مشخصه کړو چې روسیه ولې مطرح شوې ده زموږ په مبحث کې زموږ په دغه سیمه کې په افغانستان کې او څه غواړي داسې به رانه کړو چې ورته ځوابونه کوش وکړئ چې ورې کړو اصلي خبره دا ده چې په ډېر تاسف سره چې هم سیمه ییز هېوادونه هم فرا سیمه ییز هېوادونه د دغې لویې لوبې غړي دي په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ د دې لوبې غړي ناست وو او ما ته د یو افغان د یو پښتون په حیث احتیاج چې دا ډېره د خواشینۍ ځای ده چې ولې موږ او کله به موږ د دې غړي اصلي لوبغاړي کېږو که هغه لویه تاریخي لوبه وه ګریټ ګیم چې ورته ویلې که وروسته چې بیا نورې لوبې شروع شوې پس د شوروي اتحاد د پیدا کېدو سره چې بل تقابل جوړ شو د امپریالیزم د سوسیالیزم په منځ کې وروسته د شوروي اتحاد د ړنګېدو نه وروسته چې نوي تقابلونه شروع شول دلته هم متاسفانه چې موږ همیشه یو رقم ته درګیر استو خپل ځان سره په دغه شیانو باندې باید موږ بالاخره سر خلاص کړو چې ولې موږ همیشه قرباني استو او ولې موږ باندې همیشه لوبه کېږي په داسې حال کې چې موږ کولی شو په دغه توانمندي چې موږ لرو اوس دغه ځوانان چې زه اوس وینم هغه وخت چې ما داسې ژوند کو مستمر په افغانستان کې دغسې ځوانان نه وو باور وکړئ په دغه کچه په دغه فکر زه چې اوس تاسو وینم هر یو که نه جدا جدا وینم داسې په عمومي توګه وینم داسې د پښتنو خبره من غوښې اخلم مګر ولې موږ نشو کولی چې دغې لوبې ته دغې معادلې ته تغییر ورکړو اوس زه باور نه لرم چې موږ نه پوهېږو چې روسیه زموږ په خاوره کې په دې سیمه کې څه غواړي یعنې زه پوهېږم چې دلته داسې خلک شته دي چې ډېر ښه پوهېږي خو ولې تر ننه پورې موږ په افغانستان کې یو کوچنی مرکز د روسیې د پېژندنې دپاره نه لرو په داسې حال کې چې زه خپله یو د هغه کسانو یم چې په روسیه کې مې تحصیل کړی دی بینالمللي اړیکې او بینالمللي حقوق مې هلته لوستي
په روسیه کې ما د فرانسې حقوق لوستي دي، یعنې زه داسې مشخص د روسیې متخصص هم نه یم، مجبورا شوی یم، چون زما وطن دلته په هغه وخت کې چې زه بېرته باید د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې راغلی وی رانغلم، هلته پاتې شوم، مجبور شوم چې روسیې باندې تمرکز وکړم. که نه زه متخصص د روسیې وبښئ د فرانسې د حقوقو او د دولت پېژندنې یم چې افغانستان ته مې باید کار کړی وی. خو دا کارونه ونه شول، دولت سرچپه شو، نوی وضعیت راغی. نو نن سبا موږ یو مرکز د روسیې د پېژندنې دپاره په افغانستان کې نه لرو، په داسې حال کې چې موږ لږ تر لږه 500 نه زیات کلونه روابط لرو روسیې سره، د روسیې امپراتوري سره، د روسیې مخکې وروسته د تزاري روسیې سره، شوروي اتحاد سره، د نوې روسیې د فدراسیون سره. همداسې یو مرکز نه لرو د پاکستان د پېژندنې سره، د پاکستان د پېژندنې په اړه ولې نه لرو زه نه پوهېږم. په داسې حال کې چې نن سبا دغې ځای ته زموږ رسېدلی پاکستان، مونږ هیڅ یو وړاندیز علمي نشو وړاندې کولی، مخصوصا انطباقي، چې د پاکستان سره بالاخره څه وکړو، کومه د هغه مرکز چې موږ ته یو څه ووایي او زموږ مثلا مشرتابه هغه ومني او مخته ویسي د سیاست دغه چلند، که هغه په ځینو ځایو کې حتی زموږ په خطر هم تمام شي یا موږ ته نامساعد هم اوسېږي، خو هغه به انطباقي عملي یو چلند اوسېږي. همداسې د ایران سره موږ فرهنګي مشکل لرو، موږ د اوبو مشکل لرو، موږ د مهاجرینو مشکل لرو، همداسې چې پاکستان سره لرو، همداسې نورو مطرح هېوادو سره چې زموږ په شاوخوا کې دي. نو دغه مرکزونه به زه پوښتنه کوم تاسو ټولو نه، که نه تاسو ټول هر یو مطرح کس هست، هغه د سادات صاحب زه وینم د هغې خبرې په تلویزیونو کې نام خدای همیشه چې ډېر شیان ترې زده کوم. دغه مرکزونه به څه وخت ایجادېږي چې مشخص د دې هېوادو د څېړنې لپاره اوسي؟ خو خیر دا حاشوي بحثونه رای به شو روسیې ته. روسیه څه غواړي د افغانستان؟ روسیه په افغانستان کې غواړي زما په نظر دوه رقمه لوبه ولري. اول که روسیه وشي کړی چې دلته په یو ترتیب سره ټینګه شي او خپل هغه موازی او منافع چې دي خوندي وساتي، که دا کار په سوله ییز ډول وشي خو ښه. دا چې نن سبا څومره ابزارونه روسیه دغه سوله ییز ټینګښت ته د خپلو موازیو دلته لري، دا یو جدا بحث دی. زه فکر کوم چې نن سبا روسیه د دې توانایي نه لري چې په سوله ییز ډول په افغانستان کې خپل منافع خوندي وساتي، ځکه چې په سوله ییز ډول خوندي ساتل د منافعو مصرف غواړي. مصرف نن سبا روسیه د خپل اقتصاد ته په کتو او نورو امکاناتو ته په کتو نه لري. روسیه نن سبا موږ سره ګډه پوله هم نه لري، خو هغه دومره نفوذ لري په منځنۍ اسیا کې، په منځنۍ اسیا کې چې داسې ښکاري چې موږ سره هم پوله ده او همداسې هم ده. هر هغه څوک چې فکر کوي چې د منځنۍ اسیا هېوادونه، زه به لږ داسې په جرات غږېږم، نو هر څه چې وشي خدای هر چې باد آباد د کابلیانو خبره. هر هغه څوک چې فکر کوي که نه چې د منځنۍ اسیا هېوادونه داسې مستقل دي خپلو په کارو کې او هغې داسې مبرا دي د ماسکو د اغېز نه، داسې نه ده. منځنۍ اسیا هېوادونه هغه د قوي هېوادونه چې قزاقستان دی، وروسته بیا ازبکستان دی، همدغسې ترکمنستان دی، بیا کوچني هېوادونه لکه تاجکستان او قرغیزستان، که هر یو چې دوی ونیسي دوی میلیونهاو تارو سره روسیې سره تړلي دي، که هغه نظامي دي، که سیاسي دي، که فرهنګي دي، که اقتصادي دي، که تاریخي دي. 200 لږ تر لږه 200 کاله دا هېوادونه د روسیې په مدار کې دي، د روسیې په محور کې دي، او دا هېوادونه جدا ګڼل د روسیې نه زما په نظر دا به یو تېروتنه اوسېږي. یعنې زموږ په مراوداتو کې، په معاملاتو کې، البته چې د دې هېوادو هغه استقلال ته به موږ همیشه درنښت ساتو، خو دې ته باید موږ متوجه اوسېږو چې دا هېوادونه په ټولیزه توګه د روسیې د فدراسیون سره ډېرې لوی روابط لري، ډېر عمیق روابط لري، او دا باید په پام کې وساتو. یو کوچنی مثال به تاسو درکړم. تر ډېره بریده، تر ډېره وخته، تر ننه
ترکمنستان وروسته د خپل د استقلال د ازادۍ نه اعلامول نه وروسته کوشش وکړي چې ځان او کوشش کوي چې ځان ناپیلی وښیي او دغه ستاتوس یا دغه موقف د ترکمنستان منل شوی هم دی دې کې شک نشته د بینالمللي حقوقو د نظره خو تاسو دې وویل شي چې مثلا په همدغه ترکمنستان کې چې ټول اقتصاد یې په ګاز او په نفت ولاړ دی عمدتا د داسې یو کمپنۍ د روسیې لکه ګازپروم نن سبا د 50 نه زیات فیصد سرمایه گذاري په دغه سکتور د ترکمنستان کې نو تاسو زما نه بهتره پوهېږئ چې کله چې زما شتمني پیسې ستا په جب کې اوسېږي خو طبیعتا چې ته به په ما امر کوې هغه څه چې ته وایې هغسې به زه کوم دا یو کوچنی مثال و همداسې په قزاقستان کې همدغسې په ازبکستان کې د تاجکستان او د قرغیزستان بحث اصلا مطرح نه دی ځکه چې دا هیوادونه مکملا وابسته دي روسیې سره د دوی نیم نفوس په روسیه کې کار کوي د دوی اقتصاد ولاړ دی د روسیې د اقتصادي او سیاسي او نظامي حمایت د برکته دا یو یعنی منځنۍ اسیا کې روسیه خپل ډېرې ټینګې موازی لري او سره د دې چې روسیه ډېره ضعیفه وه د 2000 کلونو په پیل کې تاسو ولیدل چې د روسیې د قوي کېدو سره سم امریکایان د منځنۍ اسیا نه ووتل یا وویستل شول هر اصطلاح چې تاسو ورته کاروئ هغه ستاسو زړه یعنی دا بیا یو ځل وښوده چې روسیه د دې حوزې نه خپل نفوذ کموي که نه زما په نظر نه کموي بلکې زیاتوي یې ښه اوس خبره دې کې ده چې افغانستان کې او د افغانستان وضعیت سره روسیه څه کول غواړي بله پوښتنه آیا روسیه د افغانستان نه چې څه ګډوډیا چې شته د توریستي ډلو ټپلو شتون چې دلته شته آیا روسیه د دې نه ډار لري که نه زه به تاسو ته داسې یو ځواب درکړم چې تاسو کیدای شي انتظار ونه لرئ زه تاسو ته وایم چې روسیه د دغې نه ډار نه لري روسیه په افغانستان کې د نارامي او د تروریزم د انتشار دننه په افغانستان کې هیڅ ډار نه لري تاسو دې وویل شي چې روسیه دغه توانایي لري او د دوی دغه هیوادونه چې د دوی سره اوس په اتحاد کې دي اوس دونه قوي دي پخوا هم قوي وي خو نن سبا بیخي قوي شوي دي چې که هره ډله وغواړي چې د افغانستان نه او داسې ډلې نشته ځینې ډلې رښتیا سره تخیلي دي چې هغه سیاسي دي هغه هم کېدای شي د هغوی د خوا نه دا تبلیغ شوی اوسېږي یا د نورو هیوادونو چې ګواکې د دې خوا نه کوم خطر هغوی ته دی منځنۍ اسیا ته خطرونه دي نه پوهېږم داسې دی واسې دی ډېر شیان داسې اختراع شوي ابزاري دي چې دننه پکې سیاسي لوبې کېږي هلته دې شیانو ته متاسفانه چې زموږ ستاسو کله کله پام نه اوسي خو په هر حال یعنې که څوک فکر کوي چې داسې ګلوبل خطر دی منځنۍ اسیا ته یا هغې نه پاس قفقاز ته یا روسیې ته زما په نظر دا درسته نه ده داسې کوم ډار روسیه دې نه لري هره ډله که کوشش وکړي چې دغه پولې نه واوړي به داسې سرکوب شي داسې تار و مار به شي چې ځان به پیدا نه کړي هو بله خبره ده که چیرې هلته د پولې نه اخوا ورته محیط ایجاد شي فضا ایجاد شي هغه بله خبره ده خو دا ډېره لویه پروسه ده چې داسې ډلې دې ایجاد شي لکه طالبان لکه داعش لکه د چین ډلې ټپلې یا د منځنۍ ځینې اسیا ځینې کوچني ګروپونه چې دلته ځینې غړي راغلي دي هو که هلته ورته داسې فضا سیاسي فضا اقتصادي فضا اجتماعي فضا مذهبي فضا ایجاد شي بیا کېدای شي چې دغه هستې هلته لاړې شي او بیا کوم جنجال جوړ کړي نو دا داسې د ډېرو ژورو اټکلو کار دی دا په دې ترتیب راغلو دې ته چې روسیه څه رقم غواړي په افغانستان کې او د افغانستان د دغه په اصطلاح د سولې په پروسه کې ګډون وکړي موږ وینو چې د روسیې موضوعګیري د دغه شلو کلو کې یعنې هغه زیګزاګ چې ورته وایي که نه دغسې که تاسې وګورئ داسې کوم منظمه مدونه پالیسي هغوی تعقیب کړې نه ده همیشه عکس العملي یو
برخورد درلودلی مخصوصا وروسته د دې چې دوی داسې په یو تقابل کې د غرب سره واقع شول دوی دا تغییرات په پالیسي کې د افغانستان راوړل چې بس طالبان دي او طالبان تاسو چې ورسره معاملې کوئ نو موږ هم کوو تاسو چې ورسره خبرې کوئ نو موږ هم کوو تاسو چې ملاتړ کوئ موږ هم کوو خپله په د روسیې په استبلیشمنټ کې دغه تقابل روان دی ټول د دې طرفدار نه دي چې دغه ملاتړ د طالبانو نه وشي که تاسو داسې په ژوره کتنه وګورئ د روسیې پالیسي ته د روسیې پالیسي سره د دې چې موږ ته داسې ښکاري چې ډېر تبلیغ د طالبانو دپاره کېږي خو د روسیې حکومت د یوې شیبې د خاطره هم زموږ مرکزي حکومت نه کومه ډډه نه ده کړې صحیح ده چې په ځینې اظهاراتو کې به مخصوصا ښاغلی کابولوف او داسې نور دې ته ورته خلک یو نیمې خبرې کوي اما په ټولیزه توګه موږ تاسو وینو چې د روسیې حکومت دلته سفارت لري او دغه نوی ټاکل شوی سفیر څو د مخکې خپله یې وغوښتل چې زموږ ولسمشر سره وګوري خپل اعتمادنامه تقدیم کړي یعنې هېڅکله داسې په سیاسي لوبې سیاست کې دوی زموږ حکومت زموږ اداره زموږ استبلیشمنت په ټولیزه توګه ګناه ماست یا ګناه عزیز خب نو په ټولیزه توګه موږ وینو چې دی دا سیاست کې ښه کیدای شي چې څوک دې ته ووایي چې دا به داسې دوه مخې لوبه وي خو د بلې خوا څوک موږ سره دوه مخې لوبې نه کوي دغونه تشریفات یا پروتوکول چې ځینې نور هیوادونه ورکوي طالبانو ته که نه کیدای شي چې مسکو به نه یې ورکړي یا به یې ورکړي یا به د دې تپو تلاش کوي چې وریکي خو دغه لوبه ولې روانه ده د دې لوبې اصلي لامل دا دی چې دلته ورته ښاغلي مشتاق هم ډېره ښه اشاره درلوده هغه دا دی چې که دننه موږ د ملي انسجام ملي دیالوګ یا خبرې اترې پیل نه کړو تاسو ښه پوهېږئ چې بهرنی سیاست دا د داخلي سیاست انعکاس دی دا د هغې ثمره ده دا هغه شی دی چې فقط انطباق د دې نه پیدا کوي چې موږ دننه یو انسجام ولرو او مدونه ستراتیژي د دې په نتیجه کې طرحه کړو او وړاندې کړو تر هغې پورې چې موږ دننه دغه یو منظمه مدونه اټکلیزه پالیسي پیدا نه کړو دلته دننه منسجم نه شو دغه لوبې به موږ سره روانې زموږ ضعف دننه هغه دې ته زمینه او فضا مساعده یي چې مختلف هیوادونه مختلف حکومتونه که هغه ایران دی که هغه پاکستان دی که هغه روسیه ده که هغه متحده ایالات دي که چین دی که نور دي د هغوی دغو نیابتي پالیسیګانو ته زمینه مساعده کړي هر هغه کله چې موږ وشو کړی چې دننه یې دغه انسجام ټینګ کړو رامنځته کړو بیا موږ کولی شو چې مستقل یا لږ تر لږه مستقل لوبغاړي شو د دغې لوبې خو یو شی چې ما ته بیخي جالبه ده چې دغه هیوادونه تر ننه پورې موږ سره داسې یو چلند کوي چې نور دنیا کې دا چلند نور ځای نه لري یعنې تر ننه پورې موږ سره که هغه متحده ایالات دی که د روسیې فدراسیون دی دا پاکستان و دا ټرتو لغتو نه خو وبښئ نو دوی نه خو ګیله هم نشته تر ننه پورې موږ سره دغسې یو چلند کوي چې وبښئ نو داسې یو شی مې وویل او ډېرې ځورولې یاستو که نه نو تر ننه پورې موږ سره داسې یو برخورد و چلند کوي لکه په منځنیو پیړیو کې چې دولتونه یو بل سره کوه تر ننه پورې دوی غواړي موږ ضعیف کړي تر ننه پورې دوی غواړي وځپي په داسې حال کې چې په دغه پرمختللي هیوادو کې اوس دغسې سیاستونه چلند نه لري خو زه نه پوهېږم چې ولې خو فکر کوم چې ګناه زموږ خپله ده چې دغه بیا هم دغه انسجام نه لرو نو نور شیان خو ښاغلی مشتاق ډېر ښه وویل زه به همدلته تمام کړم بیا که څه پوښتنې وي ځواب وکړم مننه